د بلوچ تنظیم له خوا څخه د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې په ریلګاډي باندې له حملې کېدلو وروسته بلوچ بیلي په نامه کوم تنظیم د هغه خپله ویډیو جاري کړه. تر هر څه مخ هغه د سره شریکه کوم او ورسره سره په دغه حمله کې څومره خلکو ژوند له لاسه ورکړی او د پاکستاني ادارو خلک څومره نیول سوي دي، له دوی سره څومره دي او حقیقت څرنګه ده. راځئ تر هر څه له مخه دغه ټول حقایق پر دې سکرین باندې وګورو. اولین د بیلې دغه ویډیو وګورئ دوستانو چې دوی له هغه نه بعد په سوشل میډیا باندې نشر کړې ده. دا د ریلګاډي پر سر باندې ګورئ حمله کېږي، هغه ویډیو یې هم کړې ده، څورته ګورئ او تاسو ولته دا اوس ګورئ مسافر و خلک ټول راشوه کړي دي، هغه هم د دې خپل د امنیت د ساتلو خلک ورته ناست دي. دا وینې د څومره خلک دي د غره په لمنه کې. او راځئ دا بله ویډیو هم له تاسو سره شریکه کړم، معلومات درکوي رحمان بنیری، دا هم راسره وګورئ. پاکستانی مطبوعات او چارواکي وایي چې په جعفر ایکسپریس کې 500 نه زیاتې سپرلۍ وې، خو په کوټه کې چې کوم ریلوے سټیشن دی او د هغې چې کوم بوکینګ یعنې ټکټونو خرڅولو اداره ده، هغه وایي چې د جعفر ایکسپریس لپاره نږدې 900 ټکټونه خرڅ شوي وو. دې کې 200 کسان کم ولې ښودل کېږي؟ دا یو مهم سوال دی. دویم مهم سوال دا دی چې دې کې د پوځ د پاکستان د نیم پوځي ملیشې عسکر څومره دي، دا خبر تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې باندې غږ نه دی کړی. څو ساعت تیر شو تر اوسه پورې کوم په مرکزي کچ باندې وزیر اعظم صدر یا د پوځي چارواکو لخوا کوم پریس کانفرنس نه دی شوی. د پاکستان د کړکۍ ځپلې صوبې بلوچستان داخله وزیر یا اعلی وزیر کوم خبره نه کړې. د پاکستان داخله وزیر یوازې یو خبر په مطبوعاتو کې راغلی دی چې دوی مذمت کوي یا غندنه کوي. آیا د دې خلاف کوم پوځي عملیات روان دي، کوم اس اس جي کمانډوز لیږل شوي، دا خبره تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې نه ده راغلې. د پاکستان مطبوعات په دې باندې چې کوم تازه ډیولپمنټ یا پرمختګ دی دا هم نه لیدل کېږي. دا ټولې مهمې پوښتنې دي. موږ هم کوشش کوو ممکنه توګه باندې 200 کسان په دې کې کم ولې ښودل کېږي، دا څوک کېدی شي. BLA وایي چې دوی د 100 نه زیات پوځیان په دې ریلګاډي کې چې دي هغه په خپله ورپکې اخیستي دي، ښځې ماشومان یې پرېښي دي. بیا هم د دې خبرې تصدیق د آزادو لارو ممکن نه دی. خو جعفر ایکسپریس البته د پاکستان حکومت تصدیق کړی دی چې بلوچ لیبریشن آرمي د بولان په ډاډر سیمه کې د یو سرنګ نه مخکې نیولی دی او اوس هم په دې ګاډي کې د 100 په شمېره کې سورلۍ دي. دا ګاډی به سبا ماښام له په 24 غنټو کې پېښور ته رسېده. آیا د پېښور په دې کې سورلۍ څومره وې؟ تر اوسه پورې د پېښور د ریلوے سټیشن چې کوم چارواکي دي هغو د 6 کسانو چې پېښور ته روان وو تصدیق کړی دی. دا ریلګاډی ډېر مشهور دی، د سند صوبې نه پنجاب صوبې ته ځي او د پنجاب نه بیا پښتونخوا ته رسي. په نور پاکستان کې تر اوسه پورې کوم هائی الرټ یا ریډ الرټ هم مطبوعاتو نه دي ویلي چې په نورو ریلوے سټیشنونو کې، ریلګاډو کې یا په هوایي میدانونو کې لګول شوی وي. د دې خبر کې ډېرې پوښتنې تر اوسه دا معلومات مخکې تر هغه د چې کله د ځوابونو لپاره پاکستان عسکر و هغه ځای ته نه ورسېدل. د کوټې نه یو نیم ساعت په ګاډي کې سفر دی. دغلته دا وخت جګړه روانه ده، د کم نوعیت یا رقم جګړه روانه ده، د وسلوالو سره کم قسم درنه یا سپکه وسله ده. آیا د پاکستان اس اس جي کمانډوز په ریلګاډي باندې کمانډو اکشن اغستل شروع کړی وي، نو دننه موجود کسان چې دي د هغو د ژوند په هکله د ژغورنې په هکله څه معلومات دي. موږ کوشش کوو چې ځان هم خبر وساتو او تاسو هم خبر وساتو. دا بله ویډیو هم دوستان راسره ګوري. دا بعد له هغه ده چې کله هغه خلک مسافر دی راخلاص کړي دي.
هغه ویډیو هم راسره وګورئ، هغه هم سره شریکه کوم. جعفر اکسپریس چې له کوټې څخه پېښور ته روانه وله، له کوټې څخه د 140 کیلومتره په واټن باندې په دره بولان کې د پنیر او د مشګاب ترمنځ پر اتم ټنل باندې سیدي هغه دلته درول شوی او تر 400 زیات مسافران سو هغه په خپل ولکه کې واخصل. سکیورټي ادارې دا وی چې دوی عملیات وکړل، په هغه باندې اتیا کسان له شمیره خوشی کړل او اوس کوم نو عملیات دوی رواني په دې کې 155 کسان سیدي هغه را خوشی کړي دي او په دې کې سیدي تر اوسه پورې کوم معلومات مستراغلي دي. ریلوی ذرایع دا وی چې 4 کسان سیدي دوی رسیدي هغه سخت د ریلوی د ورګاډي کارکونکو چې هغه ټپيان شوی هغه راوړي دي په سیمچ روغتون کې چې هغه داخل کړي دي. نور کسان چې دي هغه چې دي په دغه کې 20 کسان چې دي ټوټل هغه ټپيانو هغه په د مچ په هسپتال کې چې هلته داخل کړي دي. اوس حکومتي ادارې دا خبره کوي چې دلته چې دلته دوی چې د جعفر اکسپریس د پېښور لپاره د بولان میل چې د کراچي لپاره چې هغه د درو روز لپاره چې ځنډول شوی دي او دغه ډول د چمن پسنجر چې د ټرین چې هغه د نن لپاره معطل شوی دي او هغه به د مرستندوی ریل دوستانو د معلومات له تاسو سره شریک کړل. پرونه صبر سوشل میډیا باندې د تاسو لیدلې وی چې د بولان په سیمه کې له ډاډر سیکل اوزي پر دغه ځای باندې پر ریل ګاډي باندې حمله کیږي او ذمہواری د بلوچ لیبریشن آرمی یعنی د ریبیلې په نامه کم تنظیم د هغه پر خپل غاړه باندې اخلي. خو په دې کې مختلف رقمه مثلا پوسټونه کې تاسو بلدلی په سوشل میډیا باندې د پاکستان د ادارو له طرفه څخه لپارون ماخستان رئیس مثلا هغه په وینا باندې سیمنګ د دغه لولکې څخه مسافر اتیا نفر تر ماخستانه پورې خوشی کړي او نور 153 تر سهار دوران کې فدی کې خوشی کړي او هغه گاډي چې د کم پر غځای باندې تلفات رسیدلې هغه مخته نسوي تللی نو ځکه هغه مسافر یې برته پر شا باندې راوګرځول او هغه خلک چې په دغه ځای کې زخمیان شوي به خامخای چې دومره غټه واقعه پیښه رامنځته کیږي نو هغه د بعضې د مچ په دغه کې په کم هسپتال د په غزي کې دي په سیمچ کې په هسپتال کې دي او بعضی یا کوټ تراوړي دي په هسپتالو کې دي او د پاکستان حکومت وايي موږ دا کوشش ته کم خلک ورک دي هغه به هم موږ پیدا کوو د پاکستان د حکومت په وینا باندې او کم چې د بیلې ولادي دی هغه په وینا باندې چې هغه وايي موږ په هغه وخت کې چې کومه کاروایی وکړه موږ تر لاسه چې کم خلک زموږ مطلب زموږ ټارګټ هغه مو په خپل ولکه کې واخستلو او کم مسافر عام زنان خځې هغه موږ په دغه علاقې کې برته پرې خودلو خپل مطلب حاصل کړي والله اعلم خو دغه بیلې ولا چې دا کومه خبره ده تر اوسه چا په تصدیق باندې نه د اثبات باندې نه درسولې لدین بعد وسم د دوی تر مابین د دواړو طرفو تر مابین کم سیدی هغه د مقابله یا بولی افریشن یا بولی سرسي هغه شروع دي په وخت په تیرېدو سره به ټول حقایق کارسي چې څومره خلک په دغه ځای کې تللي دي او څومره د دوی تر ولکې لاندې دي او څومره پاکستان حکومت د دوی له ولکې څخه ژغورلي دي